لکه څنګه چې په شریعت کې مور او پلار حقوق لري، همداشان شریعت و اولاد ته هم حقوق ورکړي دي. اولاد پر والدینو باندې حقوق لري. په قرآن کریم کې ربی لا یزال و اولاد ته د مور او پلار د پاره فتنه ویلې ده چې دا اولاد د والدینو لپاره فتنه ده. دا په هغه صورت کې چې دا والدین د خپل اولاد صحیح او شرعي تربیه ونه کړي او صحیح شرعي لار ورونه شوي، حقوق پر ځای نه کړي، نو بیا چې دوی کله د شریعت د چوکاټه وتلی ژوند کوي، کومه ګناه کوي، مسؤلیت د مور او پلار دی، په ګناه کې مور او پلار ورشریک دي. نو باید مور او پلار د خپل اولاد صحیح تربیه وکړي، شرعي تربیه یې وکړي، د شریعت په چوکاټ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق لار ور وښیي. نو د هغه دپاره زه لس حقوق یا لس شان د اولاد د ښې تربیې دپاره تاسو ته ذکر کوم. اول دا چې خاوند او میرمن کله سره یو ځای کیږي، مطلب کوروالی یا جماع کوي، دا یې باید په بسم الله الرحمن الرحیم شروع وي. تر کوروالي وړاندې باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او یا باید دا دعا وکړي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نو د دې دعا په برکت به ربي لا یزال دغه اولاد د شیطان د حرکاتو څخه وژغوري او د شیطان حرکات په دې اولاد کې نه راځي. دویم دا چې کله اولاد پیدا شي، مور پلار باید د مسجد امام یا یو عالم راوغواړي، بیا د دې ماشوم په غوږ کې اذان وکړي، په راسته غوږ کې اذان او په چپه غوږ کې اقامت. دا یو سنت عمل دی. یو خو به سنت پر ځای سي، دویم دا چې دغه ماشوم به ربي لا یزال د ام صبیان د مرض وساتي. ام صبیان مرض به نه ورباندې راځي. رد المحتار کې دا په 283 صفحه کې راځي. دریم دا چې مور پلار باید پر اولاد باندې ښه نوم کښېږدوي، که زوی وي او که لور، شرعي اسلامي نوم به ورباندې ږدي. دا د اولاد حق دی. څلورم دا چې کله هلک پیدا سي، نو د هلک د پیدا کېدو سره سنت طریقه دا ده چې عقیقه د 2 پسونو پر دې هلک باندې وکړي، دا صدقه کې خیرات کړي. او که نجلۍ پیدا سي، نو د هغه دپاره باید یو پسه صدقه و خیرات کړي. مشکات المصابیح 2 جلد کې دا حدیث راځي. پنځم ادب دا چې مور پلار باید خپل اولاد ته تر هر څه له مخه بیا د رب لا یزال نوم الله جل جلاله دا پر خوله ورزده کړي او په غوږو باندې ورکړي. شپږم دا چې مور پلار باید تر هر څه اول خپل اولاد ته الله جل جلاله وپېژني چې زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ رب دی. اووم دا چې مور پلار باید خپل اولاد ته په کوچنیوالي کې د توحید کلمه پر ژبه باندې ورجاري کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به ورزده کوي. موږ ماشومان چې کله پر خبرو راځي، نو ډېرې کورنۍ داسې وي چې ABCD ورزده کوي یا 1 2 3 4 ورزده کوي یا نور. اول شی باید کلمه د توحید وي چې بیا ورزده کوي. اتم دا مور پلار باید خپل اولاد ته د نبی صلی الله علیه وسلم نوم او د نبی علیه صلات وسلام د پلار نیکه مور د دې نومونه ورزده کړي او دا په غوږو کې ورکړي، دا په خوله ورکړي چې دا زموږ نبی دی. لکه بعضې د مسجد امامان چې ماشومانو ته څه شیان ورزده کوي، نو اول ورته وایي چې د چا بنده یې، د چا امتي یې، د چا په مذهب یې، دا شیان ورزده کوي. دا ډېر اړین او ډېر اهم شیان دي. خو نن سبا په ډېر مسجدو کې دا هم شاته غورځول سوي دي. د دې باید ډېر اهتمام وسي. نهم شی دا مور پلار باید په خپل اولاد باندې د الله جل جلاله او د نبی صلی الله علیه وسلم حقوق وپېژني، چې د نبی صلی الله علیه وسلم کوم حقوق دي، دا یې سنت دي، دا یې سنت دي. باید د نبی علیه صلات وسلام د سنتو مخالفت ونسي. او همداشان د ربي لا یزال جل جلاله
د شریعت او د اسلام څخه مخالفت ونسی. لسم شی دا چې مور پلار باید خپل اولاد ته ایمان وروښیي، بیا اسلام وروښیي، بیا د ایمان او اسلام معنا وروښیي چې اسلام څه معنا، ایمان څه معنا او موږ ولې مسلمانان یو. دا که د مور پلار خپله نه زده نو بیا به دوی کوشش کوي چې یو نیک عالم ته یې ورواستوي، د مسجد امام ته یې ورواستوي، په مذهبي مدرسه کې داخل کی. هغه علما چې مذهبي اشخاص وي هغه به دا شان و دې اولادونو ته، دې بچانو ته، دې ماشومانو ته ورزده کوي. دا یو څه آداب وه او یو څه حقوق وه چې دا د هر والد دپاره، د هرې مور دپاره دا لازمي دي چې دا مراعات کړي. دا د اولاد د ښې تربیې دپاره. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.